پخواني ولسمشرانو ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي او حمید کرزي اختریز پیغامونه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني ټولو افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې ده. ښاغلي غني په خپله فیسبوک پاڼه د دغه عکس په خپرولو سره لیکلي: د کوچني اختر په بختور راتګ تاسې ټولو افغان خویندو او ورونو او د نړۍ مسلمینو او مسلمانانو ته د زړه تودې مبارکي وړاندې کوم. عبادتونه او د وطن او ولس د خیر هوساینې او د ترقۍ لپاره مو ګډې دعاګانې پر الهي درشل منلي اوسه. او پخواني ولسمشر حمید کرزي د کوچني اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې ویلي: افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، هماغسې چې ټول پکې برابر حق لري. هر یو د خپلو خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیتونه او وجایب هم لري. نوموړي وړاندې لیکلي: دا زموږ ملي وجیبه ده چې په پوره اتحاد او اتفاق د هیواد ابادۍ لپاره کار وکړو. خو دا هر څه له تعلیم او پوهې سره تړلي دي. که غواړو پرمختللی هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وشي، او ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، او ښځې بیرته کاري ماحول ته وګرځول شي. ملګرو، دا وه د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې